जनाब सुबानी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफल जनाब शाहजुल्ला खान असीर से, मशर मिलमा जनाब सरवर खटक से, द पुख्तून लिख पल मलकंड और द आवाज़ मलकंड द्रोनो मशरानो और खगो कशरानो पजमा अस्सलाम वालेकुम। द पुख्तून लिख पल द मलगरू अली मोहम्मद सहर से और द ज़हूर से ढेर मनना چې په دې دومره درنه او ښایسته غونډه کې زه شریک کړم او درناوي راکړو. الله پاک دې والله جزای خیر ورکړي. او د سلام نه وروسته به زه د صدر صاحب په اجازت سره د شاعر په باره کې یو څو دعایه شعرونه وویم او بیا به د شاعر په باره کې د شاعر یو څو خاصیتونه ستاسو ته د نظم په دغه کې وړاندې کړم. نصیب میں صبر کا صابر میں جوڑ کا، नसीब में सबर का साबिर में जोड़ का, खालिक हर वक्त शाकिर में जोड़ का. او د نعمتونو شمار دې نشي کېدی، زړه مې صفا ساته طاهر مې جوړ کا. د نفرت پوهه را لمرا کوا، د نفرت پوهه را لمرا کوا، د محبت د لیک ماهر مې جوړ کا. د نفرت پوهه را لمرا کوا، د محبت د لیک ماهر می جوړ کا. او که په ظاهر په باطن نقص لرم، هم می باطن جوړ کا ظاهر می جوړ کا. نو دریاب د رحم دی بېشکه لوی دی، د دغه رحم له خاطر می جوړ کا. او ربا چې ویش د جنتونو کیږي، زه غیر حاضر نشم حاضر می جوړ کا. رب چې ویش د جنتونو کیږي، زه غیر حاضر نشم حاضر می جوړ کا. او زه سبحانی چې تاوانی نشم، زه سبحانی چې تاوانی نشم، سوچ د رحمان غنتی شاعر می جوړ کا. او نظم عرض دیجی چې د نظم عنوان دی شاعر الفاظو کې ښکلا وخوا، شاعر الفاظو کې ښکلا وخوا. شاعر الفاظو کې ښکلا وخوا، شاعر خو خلکو ته وینا وخوا. شاعر رنگونو کې رنگونه یاد کړه، د سور د پاره سره ګلونه یاد کړه، د تور د پاره تورې سترګې لیکي، د شین د پاره شنه خالونه یاد کړه. او د الله نور دې ځکه درونی ګڼي چې ګلابي لې مخونه یاد کړه. او شړشم نه تیل وځي او ساکتي کېږي، شړشم نه تیل وځي او ساکتي کېږي، ولې شاعر زیړ ګلونه یاد کړه. شاعر غنم له هم یو رنګ خوښ کړي چې غنم رنګي مخونه یاد کړه. او شاعر هم دغه او هم دا وخوا، شاعر خو خلکو ته وینا وخوا. شاعر کوشش کوي جنت لیکي، شاعر نفرت نه محبت لیکي. شاعر هم دا لیکي هم دغه لیکي، شاعر دنیا لیکي قیامت لیکي. شاعر پښتو پیژني ننګ پیژني، شاعر جرګي لیکي غیرت لیکي. او شاعر د خدای شکر گزار بنده دی، شاعر د خدای ثنا صفت لیکي. نو شاعر هم نن هم د پخوا وخوا، شاعر خو خلکو ته دنیا وخوا. شاعر مرغو کې ټپسان پیژني، په تورو غرونو کې بازان پیژني. شاعر چمن یاد کو گلشن یاد کو، چې غزل وایي بلبلان پیژني. او شاعر خدای پیژني رسول پیژني، چې شي سوکړه سوال د باران پیژني. شاعر په هغه بندګانو کې دی چې میلمه پیژني میزبان پیژني. شاعر موسم نه ځان خبر ساتلی، دې سلی پیژني توپان پیژني. نو شاعر د مور او پلار دوا وخوا، شاعر خو خلکو ته دنیا وخوا وینا وخوا. شاعر خو ځان له یو خپل رنګ جوړ کړی، چې شمعې ځانې پتنګ جوړ کړی. شاعر د شعر د میوو په خوږو ځان له ملګري د خپل څنګ جوړ کړی. او د خپل وطن د حفاظت لپاره د شعر په ژبه یو جنګ جوړ کړی. شاعر که هر څومره عاجزه دی، خو
په خوددارۍ یې ځان او رنګ جوړ کړی. شاعر خاکسار دی عجزي خوښوي، ځان له یې خاورو نه پالنګ جوړ کړی. او شاعر سزا او هم جزا وښوه، شاعر خو خلکو ته وینا وښوه. شاعر غزل لیکي، قصې لیکي، ډېرې خبرې پخوانۍ لیکي. شاعر رباب یاد کو، اواز یاد کو، چې ادم خان او درخانۍ لیکي. کله د غر د ماتېدو خبرې، کله فرهاد او شیرینۍ لیکي. د شیر عالم ظلم دنیا ته ښایي، چې شیر عالم او میمونۍ لیکي. کله یوسف او شیربانو یادوي، د هغوی مینه او قربانۍ لیکي. نو شپه کې نښه د سبا وښوه، شاعر خو خلکو ته وینا وښوه. شاعر د سکول طالب علمان پوهه کړل، شاعر استاد خپل شاګردان پوهه کړل. استاد شاګرد شي هله، چې په شعرونو یې د رحمان پوهه کړل. د حمزه خان غزلې لیکي لولي، په بادرۍ د خوشحال خان پوهه کړل. ټکي په ټکي د شعر په ژبه، په فلسفه د غني خان پوهه کړل. او دلته پوهان شته دې سپېڅلو خلکو، په خپله ژبه کې ځوانان پوهه کړل. نو د سبحاني مشال رڼا وښوه، شاعر خو خلکو ته وینا وښوه.